غونډې ته د دیني علماو، مشرانو او ځایي خلکو په ګډون د هغو ځوانانو د کورنۍ غړي هم غوښتل شوي وو چې د تېرې 100 کلنې مبارزې لپاره خپل سرونه نظر کړي دي. د قرباني شویو ځوانانو د کورنۍ غړي وایي چې د شرعي نظام د بقا لپاره موږ بیا هم د خپلو اولادونو سرونه نه درېغوو. چې دا نظام نه وي له خدای خو ته مرګ غواړم، دا نظام نه وي له خدای ته مرګ غواړم. ماته اجازه ده دا شرعي نظام نه یو دا نه موږ بیا هم قرباني ته تیار یو، بیا هم قرباني ته تیار یو، قرباني ته په افغانستان کې یو فرد ژوندی وي تر څو د الله قانون په دې خاوره نافذ شوی نه وي موږ هېڅ هم نه کینو نه ارامېږو. که بیا کفار راشي بیا یې مقابلې تیار یو، که بیا راشي ادارې خو 250 ملکه راغلي وو، خدای دا یې ور وکړي چې اداره ور په اسلامي ملکونو ټول سره راشي. د پکتیکا والي د یادو کورنیو سره د غم شریکي او تسلیت مراتب وړاندې کړل او له دوی نه د صبر او استقامت هیله وکړه. د جانشین ولسوالۍ د پکتیکا ولایت چې څومره ویاړلي شهیدان دي د هغوی کورنۍ ته د هغوی د شهادت مبارکي تازه کوم، د هغوی د شهادت د عزت تاج بیا وسپارم. په غونډه کې د امنیتي برخې مسؤلینو مجاهدینو ته د بیت المال د ساتنې سپارښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د بیت المال ولس او هیواد سره خیانت به زموږ او تاسو 13 کلنه مجاهده تر سوال لاندې راولي. د دې ملت سره کوڅلوت وکړه، په دې ملت باندې خپل جهاد مه خاطوه، په دې ملت باندې شهرت او ریا مه کوه، په دې ملت باندې ترحم وکړه. مجاهد وروره صفا خبره به کوو، نن دلته ډېر مجاهدین ناست دي شوتر پټ کې وته کنه سره په سرپوش آخرت مونږ څخه مجاهد چې ته یې حجاج شهید ویني دي ته دا خبره کوي چې دا ماته د شهید مقابل کې دا پاتې شوی دي. دا نو د خدای په خاطر باندې په کومه اسباب په آخرت نه خرابوه. د دې غونډې په ترڅ کې په یاد ولسوالۍ کې د دارالعلوم حقانیه حماسیه په نوم یوه دیني مدرسه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې طالب علمانو ته به یې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کیږي.